دا بعض کسان نه دي د خلکو د خندولو لپاره باید باقاعده پروګرام جوړ کړي، خلک پر راټول وي، نو بیا د خلکو د خندېدو دپاره نورې خبرې خلاص سي یا په لمانځه باندې پسخندې شروع کړي، دا نور خلک ورته ناست دي، دا پر خاندي هم، دا هم د خدای نه بیریږي. نور داسې هم سته چې کله کله په دا ګپو کې د خلکو د خندېدو دپاره نور څه ور خلاص سي، هدف یې د خلکو خندول وي، هغه کې که د اسلام توهین کېږي د دی په څه، په هغه کې که د قرآن توهین کېږي د دی څه، په هغه کې د شاعر اسلام توهین کېږي د دی څه. دا واورئ دا مسله، کوم کسان چې د ګپو په نامه باندې راغوښتل کېږي دا د درو حال څخه خالي نه دي، یا به په درواغو باندې ګپې کوي، دا هم حرام دی، یا به دلې پر یو مسلمان باندې توهین کوي، په هغه باندې به پسخان وایي، په هغه به ګپې کوي، هغه به په دې زیریږي، دا هم حرام دی. او یا به د اسلام په احکاماتو باندې دا خو بیخي سړي د ایمان د زیوال ذریعه ګرځي. نبي علیه الصلوة والسلام وایي سهار به مؤمن وي، ماښام به کافر وي، په دغه ورځ کې به یې داسې خبره کړې، داسې کار به یې کړي، داسې عمل به کړي چې هغه کې د قرآن توهین وي، یا د دین توهین وي، یا د اسلام توهین وي، یا د احکام اسلام توهین وي. د سړي د ایمان ووتی، ښځه پر طلاقه کېږي. یا ماښام په مجلس کې ناست دی یو چا سره، داسې خدای نخواسته عمل به در سره کړي، داسې زه وایم در ځانه نه وایم، دا حدیث دی. ماښام به داسې عمل وکړي، داسې خبره به وکړي د خلکو د خندېدو لپاره چې د اسلام ووځي، وینسي کافر. دا د پیسو په خاطر باندې، خاص کر سوشل میډیا چې کوم ځوانان ګوري د خدای لپاره، دا کسان خو د یو څو لایکو لپاره، د خپل فالوور د زیاتولو لپاره، د یو څو ډالرو د زیاتو ګټلو لپاره دوی دې ته نه ګوري چې زه چیش کوم، دې ته د دې هدف دا دی چې ما ته ډالر زیات راسي، د دې هدف دا دی چې زما ویډیو لایک زیات وخوري، د دې هدف دا دی چې زه فالوور زیات کړم. نور که هغه د اسلام په توهین کېږي، هغه که د علماو په توهین باندې کېږي، که د احکام اسلام په توهین کېږي، زما په څه هغه کسان چې د سوشل میډیا تعقیبوي، دا ځوانانو ته زه پیغام وم، که داسې شی مخ درته رالی د اسلام او د ایمان د حفاظت په خاطر یې واړه مخ بلاک یې کړه، دا ستا د ایمان غل دی. که خدای نه خواسته ډېر دې واورېدل، پر ودې خندل، پر راضي سوې، ستا خپل ایمان ته تاوان رسېږي. مه کوئ داسې. دا انسانان ولې نه پوهېږي، ولې داسې کوئ؟ د یو څو پیسو په خاطر، د یو څو لایکو په خاطر ته د خپل دین توهین کوي، ته د خپل اسلام توهین کوي. بعض بیا وایي زما کله د دې څه توهین مراد، بیا دلیل هم ورباندې وایي زما کله د توهین مراد. ته چې په لمانځه باندې پسخان وایې کښته پورته کېږي، د امام په رقم لنګوټه دې تړلې او شاته خلک در پسخان دي، د دې دا ستا د پسخان اراده نه ده، بل ته کوم درس لرې دا امت؟ ته چې د اذان په کلماتو پسخان وایې، دا چې بغیر د پسخان د بل کوم درس لرې؟ ته چې د قرآن الفاظ د نور په ژبه باندې وایي، بل ورځ یو شی درښکاره کړي، یو ماشاءالله یو صوفي سړی د قرآن آیاتونه وایي، پلانکي فاتحې ته تللی یم، پلانکی ژبې والا قرآن داسې ویلی، دی هم په هغه رقم باندې وایي. دا ستا د قرآن د آیاتو اهانت مقصد نه دی، چیش دی مقصد دی، ولې وایي؟ دا خلک پر ځان خندوي، خو د هغه دی مقصد. مه کوئ د خدای لپاره. اسلام ایمان دا دواړه ډېر اړین شیان دی، د دې د حفاظت هڅه وکړئ، د دې د حفاظت هڅه وکړئ د خدای لپاره. دا په لږ څه د لاسه مه ورکوئ.